د وکپال حکومت د لوړپوړو چارواکو په حضور سره د شاه عروس بند پرانیستل. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د اوبو د دې بند په پرانیست غونډه کې وایي چې افغانستان د وروستیو تحمیلي جګړو له امله د اوبیزو سرچینو پر سر د پانګونې وس نه درلود. ښاغلي برادر ټینګار کړی چې وکپال حکومت په هیواد کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د اوبو بندونو بشپړېدو ته ژمن دی. او دا د دې ښکارندویي کوي چې ورځ تر بلې د اوبو ارزښت لوړیږي. په اوسنۍ نړیوالو اړیکو کې او نړیوالو سیاست کې پر اوبو باندې د یو مهم اقتصادي عامل په توګه بحث کیږي. او داسې وخت هم راتلونکی دی چې د نړۍ په زیات شمېر هیوادونو کې به د اوبو ارزښت له نفتي او ځینو نورو کاني زیرمو څخه لوړ وي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال هم ویلي دوی د هیواد د اوبو مدیریت لپاره ځانګړې پروژې تر لاس لاندې لري. ایجاد بندهای آب، مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیلاب‌ها ایجاد بندهای آب برای ما و شما حیاتی و ضروری می باشد. بناهن الحمدلله امروز بند شاه و عروس تکمیل شد. امروز به بهره برداری سپرده می شود و انشالله با واسطه از این مشکلات عده‌ای از هموطنان عزیز ما به ویژه همشهریان کابل از نگاه کمبود آب مرفوع می گردد. ورته مهال د اوبو او انرژۍ وزارت وکپال په دې پرانیست غونډه کې ویلي چې د شاه عروس بند به د کابل د اوسیدونکو د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د عبداللطیف منصور په خبره د دغه بند جوړولو څه باندې 250 میلیون ډالر لګښت لرلی چې کولی شي د کابل 100,000 اوسیدونکو لپاره د څښاک اوبه برابرې کړي او 3500 هکټاره ځمکه به هم خړوبه کړي. د کابل ولایت د شریفو خلکو هغه ارزو پوره شوه چې هغه ته انتظار درلود. هغه دا چې د کابل ولایت شکردرې په ولسوالۍ کې د شاه و عروس دغه بند چې نن ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، موږ یې د افغانستان اسلامي امارت قدرمن امیرالمؤمنین رئیس وزرا او محترم مرستیالانو او ټول ملت ته مبارکي وایو. د شاه عروس بند د 88 مترو لوړوالي سره د 9.3 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې کولی شي 1.5 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي. د دغه بند د جوړولو چارې د تیر حکومت په وخت کې په 1991 کال کې پیل شوې وې، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې بهیر وځنډېدو.